بسم الله الرحمن الرحيم شمس و قمر د رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف د حسن دار جمال تنرسیگی لشوق متشو پرملا په نڅار غلس پګمای لشوق متشو پرملا په نڅار غلس پګمای په هر اعجاز کې اغیار مثال تنرسی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان. دا پنځمه مرحله ده. دا نور څلور مرحلو چې پرون ویل شوي دي. په دې کې څوک دی؟ هغه مسواک دی. مسواک وهل زموږ د امام صاحب پر مذهب باندې ما چې خلاصه وایم، نور سبق ویل شوی دی، خلاصه وایم، هغه سنت موقت دی او داودس دپاره دی، دلمانځه دپاره نه دی. څه معنا که یو سړي دغه پنځه لمونځه په یوه اودسه کولی شي، دا څلور خو اکثره کولی شي چې د ماپښین، د مازدیګر، د ماښام، د ماخستن په یوه اودسه یې وکړي. خو په اول اودسه کې چې اودس تازه کوي مسواک ووایي، نو دا د مسواک ثواب یې څوک دا یې پیدا کړي. چې پیدا کړي دا زموږ کول دي، پر دغه زموږ کول دغه دی، بس نه. خو مسواک هم نر ته غواړي، سنت مقدم ښځې ته. خو ما چې د ښځې ورۍ نازکې دي، ټول عمر چې مسواک نه وي پر ځای څوک درېږي، هغه دا ژاولې درېږي چې ژاولې وژوي. خو ژاولې ژویل په وخت کې د اوداسه نه ده لازمي، چې تر اوداسه مخکې په څاښ کې ژاولې وژوي، هم پر ځای د مسواک درېږي چې ماپښین اودس تازه کړي. دا خو د ښځې دپاره. د نر دپاره مسواک به وي. که مسواک نه و بیا ګوتې دي. اصح کول دا دی چې څوک وایي سبابه د یوه لاسم سبابه ده، د بلم. خو اصح کول دا دی چې یا یوازې د رسته لاس دی، یا به همه و سبابه، یعنې بټه ګوته و، دستي متصله ګوته. باره د اول د واره بټه ګوته په رسته طرف شروع کړي، بیا دې په چپه طرف. خو که چیرې یې غاښونه نه درلوده، یا یې غاښونه هغه ایښي وه ګرده ځامه ختل، نه دا بعضې ځامې دوی کېږي، د دغه دپاره بیا به څه شي کوي؟ بیا په ټوکره باندې غاښونه پرېوي. دا خو ما چې اول ترتیب سو. سنت په مسواک کې څه شي دی؟ اول دا دی چې د عراق درخته به د عراق درخته هغه دا د خوند یې درلودی، خوند یو رقم، خو هغه ډېر دا پر صادق کېږي. زموږ چې بندی مسواک هم دلته په دا پاکستان کې موږ لیدل دي خرڅېږي. دا جلا اوس په 500 روپۍ دانه ده، په کاغذانو کې جلا پیچلي وي، علیحده بند راځي. دا هم دا دواړه خپله څوک دي؟ د سنت مسواک دی. خو شبندی عراق ما چې د درختې لشته وه، او دا شبندی مسواک څوک دی؟ هغه بیا ما چې رښه د نور یې فرق چندانې نشته. او مسواک کې دا دی چې یوه لویشت به یې، دا سنت طریقه ده. خو یوه لویشت دا هر چې خپله لویشت معتبره ده، یا معتدله چې ډېرو خلکو لویشت وي، هغه قدر معتبره قسم دا سړی کوچنۍ لویشت کوچنۍ وه، مسواک به دغه نه وي لکه د معتدل انسانانو. او که سړی چیرې ډېر غټ و، لویشت یې ډېر غټ و، هغه هم نه د معتدل انسانانو. خو لویشت په اول سر کې غواړي، وروسته تر هغه وخته پورې چې مسواک والی شي بیا کافي دی، ماشي ویل کېږي. تر هغه وخته بیا چې ماشي ویل کېږي. او پنډوالی بیا د خچنې ګوتې په اندازه وي. دا ګوره مستحبات دي. ښه. او دغه بیا څو نه یي، دا خو دا سوله بل نیول کېږي به څنګه؟ هغه دا دی، دغه بټه ګوته به د مسواک تر سر در هغه طرف لاندې وي چې هغه ته په خوله ویه. خچاڼه ګوته به د مسواک تر بل طرف تر پای لاندې وي. دا درې ګوتې به پر سر سربیره وي. بیا به یې څو کېږي؟ بیا بې نیسي. چې وینیول په دغه کې بیا راغلی دي چې په عرض ول کېږي، په برکه، په اوږده، یعنې په خوله کې در ال کول کېږي که پر غاښو. اصح کول دا دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم څخه ډېر په عرض راغلی، خو په بعض حدیثو کې دا هم راځي چې نبي علیه السلام موږ ته په پښتو کې دا کغارې کاوه. دا د دې په هغه وخت کې چې مسواک سره ستوني ته ویسي. نو اصح کول دا دی
چې هغه د په غاښو په عرض وي، ځکه غاښو وری ته بیا تاوان کوي. داسې په بره داسې سیده د غاښو تر وری پرې نه، او په دغه کې دی بیا په ژبه کې دی په تل وي. او 3 واره هغه څوک دی مستحب کار دی چې وایي به یې 3 واره په اله پله کې چې دا یا پله مسواک په رسته بغل کې شروع کړي. ګورئ دغه ځای ته دوی فکر نه ورته په رسته بغل کې چې شروع کړي باره بیا تر دغه رسته بغل لوړ لاندې ځامه دا تر پایه ورسي چې ویې رسوله په دغه پله د خولې څخه بیا نه راکاږي، باره به درته چپه بغل ته ملا شي، د هغه بیا نه راکاږي. ما خبرو ته غوږ نیسئ چې نه راوکشي امې درته په اوږده په ژبه والی شي، او یوازې د غاښو د مخ خوا نه د شا د خوا په غاښو یې هم والی شي. دا چې وه بیا دې راوکاږي پرېږدي وي، بیا دې بېرته بیا روان کړي، بیا دې د سره د رسته بغل خوا بیا بېرته په دغه طرف کې چماچ د رسته خوا وال شروع کړي، بیا پر چپه بغل بیا ستونې وده دا راولاړ کړو. دا د مسواک وهلو مستحبه طریقه شوه. په دې خو مو انشاءالله سر خلاص شو. مسواک چې وول شو بیا به پرېوئ، که نه شیطان مسواک وو، یعنې دا معنا سړي ته تاوان کوي، بېرته عادی د ټیپیسو د ریکارډینګ ماشین پکې ږدي، پر انسان غالبه کېږي، دا به نه کوي. تر لویشتې به غټ نه وي وارده واره هغه بیا دی پر سپرېږي. او بل پر وضع بیا نه یږدي دروي، بیا منګنه که په غوږ کې وکښښول هم پروا نه کوي، او دغه چې دی هغه به جګ دروي. چې دروي یاست نو ښه خبره دا ده چې دغه طرف یې پر مځکه ولګېږي، دا طرف یې چې لګوي چې هغه دغه مسواک په ول شوی. دغه برس څنګه دی؟ برس یو سنت د مسواک دی، یو مسواک سنت دی. یو هغه مسواک سنت دی چې مسواک سنت کې 2 شی غواړي، یو دا دی لرګی به، بل دا دی نظافت په پراجه د خولیا، هغه خوند به لري. په دغه کې 2 شان دي، 2 شانو کې یو شی دی په دغه برس کې، هغه دا د نظافت خو پراجه، هغه پاکي پراجه، مګر لیکن خو څوک نه دی. هغه مسواک سنت د مسواک دی، د مسواک سنت پراجه، خو مسواک سنت نه دی. صادق خلاصو دا بل سنت چې لرګي دی نه پراجه. خو ډېره ښه خبره دا ده چې په برس خوله پرېوئ هم درته یې پله مسواک ووایي، خو باره به نو ګرده قدر جمع شي. او که نه وه داسې هم کېدلی شي چې هغه دوا په مسواک کې کښېږدي ویې وایي. دغه هغه د چا وه؟ هغه د مسواک خبره دغه وه. والله سبحانه دا خو اوله سوله، دوم د مسواک وروسته دا بله خبره هم درته کوو، هغه استنجا ده. دومه استنجا ده. دغه دی چې ابراهیم علیه السلام په مکلف شو، په دالس شانو، نور مڅویل دي څلاوایو. دغه بل بیا استنجا ده. استنجا زموږ هغه د امام صاحب پر مذهب باندې چې په ډبرو یې پله وچ شي، بیا وروسته هغه په چا باندې په اوبو استنجا. صحیح خبره دا ده چې د دبرې استنجا سنت موقت ده، او د ذکر استنجا هغه یا د ښځې د فرج استنجا هغه څوک د مستحبه ده چې بالابود منطقه نه یې لرلې، او دغه ده. خو دلته زموږ کتابو دا راخیستي دي. دغه اوله د مسواک مسلې خو 4 او 15 جلد اول ردی مختار و سفر سیر رسو. په دې کې بیا هغه دا دی، هغه د مسواک په دې کې بیا دا زموږ کتابونه دا وایي، ردی مختار ملا صاحب دا وایي استنجا فرض هم ده، واجب هم ده. بالا خلک خطا وځي، نو دی چې هلته وایي که چیرې د دبورې په اندازه چکر یې ولی و هغه سنت موقت ده، که تر دبورې تجاوز کړی و تر ورغوي زیات، یعنې تر درایم زیات، بیا فرض ده. او که په قدر د درایم تجاوز کړی و بیا څوک ده؟ بیا واجب ده. او که پر اندازه دبورې و دا سنت ده. په زمانه کې د چا به و چې پر اندازه د دبورې و مستحب، ځکه هغه وخت کې دغه داسې ولکه یو پچه غوړ شی نه درلودې، اوس یې غوړ لري. لیکن چې په واقع چې ورته وګورئ استنجا یوازې سنت شوه، دغه بله چې فرض دی یا واجب دی خو نجس تر دبرې هاخوا ته تللی، نو دا په اعتبار د مجاورو د همسایه په تقسیم کې د چا راغی؟ هغه د دې استنجا راغی. که نه چې د ورغوي اندازه زیات زنګون مردار وي هم یې پرېول فرض دی، که د ورغوي اندازه مردار وي واجب دی. نو خیر اوس د استنجا په تقسیم کې دا چې وایست استنجا که چیرې تر دبرې بالابودې تر قدر تر درایم زیات تجاوز کړي و فرض ده، که قدر درایم تجاوز کړي واجب ده، که د دبرې په اندازه او په اوس وخت کې سنت موقت ده، مخکې مستحب وه، او که یوازې د ذکر وه او هغه هم تر ذکر سر نه ولري مستحب ده. دا 4 قسمه. 5م دا دی په ګوز
هغه چې بیا سړی استنجا وایي دا بیا څوک ته یا په پسکۍ دا بیا بدعت ده. دا بیا رد مختار 240 دغه د 240 فریدا بیا رد مختارم جلدی اول دا نو د ډېر تحقیق مسلې نه دي دغه قدر مبس کې والله سبحانه اعلم.